د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه د وخت مو بخیر. پام واړم د دې سات خبرونه ته. نن چهارشنبه د وګیا د سمبلې د میاشتې 21مه د 2023 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 11 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. بغلان کې 2000 میرمنې د خیاطۍ د ګلدوزي او لاسي توکو په تولید بوخت دي. د بلخ پاسپورت امریت څخه باندې 214 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي. نن په هرات ولایت کې عمومي رخصتي ده. او هند کې قومي شخړې، مانیپور کې ښوونځي تړل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. بغلان کې 2000 میرمنې د خیاطۍ، ګلدوزي او لاسي توکو په تولید بوخت دي. د بغلان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې سبان د 2000 میرمنې په دغه ولایت کې په خیاطۍ، ګلدوزي او د لاسي توکو په تولید بوخت دي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د کلتور او ګرځندوی امیر مولوي عزت الله امیر حقانی وایي چې دغه ولایت په لزګونه کارخونو کې سبان د 2000 میرمنې د خیاطۍ، ګلدوزي، خوړو او لاسي توکو په تولید بوخت دي او له دې لارې د خپل کورنۍ اقتصادي چارې سمبالوي. د بلخ پاسپورت امریت څخه باندې 214 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي. د بلخ د پاسپورت امریت مسؤلینو په تیر 5 میاشتو کې څخه باندې 214 میلیون افغانۍ د راټولولو خبر ورکړی دی. د یاد ولایت د پاسپورت امیر شیخ محمد ابوبکر شریفی رسنۍ ته وویل چې د روان کال په تیر 5 میاشتو کې 83,400 ټوکه پاسپورتونه ویشلي چې له درکې 214 میلیونه 1,25,250 افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانه ته سپارل دي. نوموړي زیاته کړه چې یاد مدیریت د پاسپورتونو د ویش ترڅنګ 152 تنه خارجي اتباعو لپاره ویزې ویشلي چې له درکې 9,240 امریکایي ډالر عواید ترلاسه کړي دي. هیرت نیوی چې په یاد ولایت کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ روانه ده او هر ورځ 1000 تنو ته پاسپورتونه ویشل کیږي. نن په هرات ولایت کې عمومي رخصتي ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت نن په هرات ولایت کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. له یاد وزارت څخه باختر اژانس ته پر استول شوی اعلامیه کې ویل شوی ټاکل شوی چې نن چهارشنبه د 1440 سپوږمیز کال د ربیع الاول میاشتې پر 8مه نیټه چې د 1403 کال د وګي میاشتې له 21مې نیټې سره سمون لري. د افغانستان او ترکمنستان دوستو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو لوري د ټاپي لوی اقتصادي او تاریخي پروژه د پرتمینو مراسمو په ترڅ کې پرانستل کیږي. په دې مناسبت یوازې په هرات ولایت کې په سیمه‌ییزه کچه نن چهارشنبه په ورځ عمومي رخصتي ده. او هند کې قومي شخړې، مانیپور کې ښوونځي تړل شوي. د هند په ختیځ مانیپور ایالات کې د میټي او کوکوزو قومونو ترمنځ د تاوتریخوالي لا هم روان دي او تازه ایالتي حکومت له پرون راهیسې ښوونځي رخصت کړي او نن به هم دغه رخصتي روانوي. مانیپور ایالت کې د ښوونځي د رخصتېدو پریکړه وروسته تر هغې وشوه چې دغه تاوتریخوالي په لړ کې له راکټ او د ډرون الوتکو څخه کار واخیستل شو. د روان کال له مې میاشتې راهیسې د هند مانیپور ایالت په قومي شخړو کې
تر 200 زیات کسان وژل شوي او زرګونه نور له خپلو مینو بېځایه شوي دي. وروستیو کې د دغه شخړو او تریخوالي پر مهال له راکټي بریدونو څخه هم کار اخیستل شوی دی. د میټي او کوکوزو قومونو ترمنځ دغه شخړې د ځمکې ویش، طبیعي زیرمو او ځینو نورو حقوقي مسایلو پر سر راپورته شوی دی. درنو اوریدونکو، په خبري غړې کې راټول شوي مطالب همدومره ول. تر بلې خبري غړې لوی العمل شه. د سیمې، هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړې د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.